داسې څوک بېلبه ده چې تاسې ټول هم سره اشنا یاستئ سروري صاحب چې په هېواد کې د ټولو ولایتونو ځوان رهبر یا نماینده دی. له دې سره یو څه خبرې لرو چې د وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ څه جنجالونه رامنځته شوي نو په دې باره به څه خبرې کوو. نظور صاحب ستړی مه شئ. سلامونه تاسو ته د افغان کاریدلي او غرور ولس ته زه د کوم سلامونه تعالی صاحب تاسو ته ډېر مننه. تاسو راغلی ما څه ځانګړې مرکه لرم. مننه ژوندی صاحب. سروري صاحب ستاسو په شتون کې کاریاب صاحب چې اوس ځان د ټولو هېوادونو نماینده یا رئیس معرفي کوي دې ته تاسو څه غوښتل تاسو له دې موضوع خبر یاست یا نه؟ موږ سره خبر نه یو. کاریاب چې کوم نمایندګان ټاکلي دي ولس ماته ډاکټران راکړي ولس د کاریاب سره نه مني نه د ماته منلوال دی او نه ولس ته د منلوال دی. ولس زما ته ګوته نیول شوې ده. ولس زما ملاتړ دی. ولس ما نه دفاع کړې ده. تاسې په هېواد کې د ټولو ولایتونو ځوان رهبر یاستئ. تاسو ته کاریاب د منلو وړ نه دی. موږ ته د منلو وړ نه دی. کاریاب صاحب ته زه دا چلنج ورکوم دا که زه میدان ما سره انتخابات که انتخابات نه کې ما قطعي خپاره کړي دي ته د کونړ سپین جومات نه راواوښتلې کلمې به دي بادې کونړي سیند باندې ولاړ. کاریاب صاحب اوس په اوسني وخت کې په ولایتونو کې خپل نمایندګان معرفي کوي. په دې باره کې تاسو جدي اقدام کړی که نه اوسه پورې؟ موږ جدي اقدام ته خبرې کړې ده. په دې باندې ما ته امر کړی دی. ما قطعي ته امر کړی زه په د نمایندګان ونیسئ او کاریاب صاحب په خپله ونیسئ په کور کې په عجل سره ما دا ته خبره کړه عجل دا دې ونیول شو د قلوبن تصور او که چېرته ونیول شو موږ ونیولو نو ګیله د کاریاب صاحب دې بیا موږ نه کوي. کاریاب صاحب نه څه غوښتنه ده او څه وړاندوینه ده؟ کاریاب صاحب زما غوښتنه دغه ده زما ځوان په صفت کې غږ کوم زه خپله ځوان رهبر یم. کاریاب صاحب دغه نمایندګان دې بند کړه دغه پروسه دې بنده کړه بیا ګیله ونه کړي ته هر چا ویشتلي یا بل باندې څه وشو بیا ګیله مانه ونه کړي. زه چلنج ورکوم داسې خلکو زه نه منم ما ته د منلو وړ نه. زه ولس ټاکلی زه د افغان یم د افغان بچی یم زه ولس ته خدمتګار بچی یم. کاریاب ما ته د منلو وړ نه دی او ولس د ننګرهار ولس ټول ولس باندې خلکو ما سره ودرېږي. ولس ما سره موټی دی. ولس ته ما غېږه ورکړئ زما غېږه ولس ته دونه ده دونه. زه ولس ته خوشحاله یم. ولس زه ټاکلی یم الحمدلله. ډېر ښه مننه. په دې یوه خبره بله دا هم ده چې کاریاب صاحب چې کوم ځوانان ټاکلي په ولایتونو کې هغه ولسوالیو کې هغوی تاوانونه توپانونه کړي د هغو سره به تاسو څه کوئ که چېرته هغه له دندو لرې شي خلکو هم له غټ مشکل سره مخ کېږي نو هغوی خلکو لپاره دې کومه طرحه یا داسې کوم تصمیم نیولی دی؟ نه هغه خلک زه نه منم. ما ته نه منلو نه دي. ما قطعي دا امر کړی د کاریاب سره زما په خلاف یا خبرې وکړي هغه هم نه ورکېږي. هغه خلک څوک چې عکسونه منه وباسي هغې خلکو سره زما کار شته. زه هیله کوم امارت اسلامي معلومه کړو دغې خلکو مخه ونیسئ دغه لږ مخه ونیسئ. ډېر ښه مننه ژوندی اوسئ.